سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د نن ورځې موضوع د ځان پیژندن یا ځان معرفي کول. نو لومړی د ځان پیژندنې په باره کې د نوم پوښتنه کیږي چې هغه په دې ډول Comment tu t'appelles؟ Comment tu t'appelles؟ ښایي همدا پوښتنه په دې ډول هم وشي Tu t'appelles comment؟ Tu t'appelles comment؟ Tu t'appelles comment؟ یعنی لومړنۍ پوښتنه په دې ډول ده څه دی ستا نوم؟ او په دوم ځلې وایي ستا نوم څه دی؟ نو هیڅ توپیر نه کوي، تاسې به د دواړو په ځواب کې ویلی شئ چې je m'appelle او ورپسې به خپل نوم وایي. د مثال په ډول je m'appelle احمد. نو که چېرته یو څوک غواړي له یو چا نه په احترامانه ډول پوښتنه وکړئ، نو هغه په دې ډول کولی شي Comment vous vous appelez؟ Comment vous vous appelez؟ او همدا پوښتنه په دې ډول هم کېدلی شي Vous vous appelez comment؟ Vous vous appelez comment؟ یعنی څه دی ستاسو نوم، او په دوم ډول باندې ستاسو نوم څه دی؟ نو د دې په ځواب کې هم تاسو همدغه ویلی شئ چې je m'appelle او په دوام کې خپل نوم وایي. او بل ښایي دا ډول پوښتنه درنه وشي Quel est votre nom et prénom؟ Quel est votre nom et prénom؟ یعنی څه دی ستاسو کورنی نوم او ستاسو اصلي نوم. نو فکر مو وي چې په فرانسوي ژبه کې لومړی موږ نه د نوم یعنی د کورني نوم پوښتنه کیږي، او بیا وروسته پښې نوم، او بیا وروسته پښې نوم اصلي نوم پوښتنه کیږي، چې تاسې هم دلته د نوم ته خپل د کورني نوم ځواب ویلی شي او پښې نوم ته خپل اصلي نوم ځواب ویلی شي. د عمر لپاره به څنګه پوښتنه کیږي Tu es quel âge؟ Tu es quel âge؟ او بل ډول یې Quel âge as-tu؟ Quel âge as-tu؟ یعنی ته څو کلن یې یا ته څو کاله عمر لرې، او دواړه یو ډول پوښتنه ده. نو دلته تاسې په ځواب کې ویلی شي j'ai او خپل عمر ویلی شي، مثلا j'ai 20 ans، اخر کې به ان ورپسې اضافه کوئ ځکه چې ان د کال یا د کلونو په معنا ده. او که چیرې تاسو په احترامانه ډول غواړئ دا پوښتنه وکړئ، نو په دې ډول یې کولی شئ Vous avez quel âge؟ Vous avez quel âge؟ یعنی تاسو څو کلن یاست یا څو کلن یاست تاسو. نو همدا پوښتنه په دوه ډول هم کېدلی شي، لکه لومړی Vous avez quel âge او دوهمې Quel âge avez-vous؟ Quel âge avez-vous؟ یعنی څو کلن یاست تاسو. نو دلته بیا هم تاسې همغه د لومړي ځل په څېر باندې ځواب ویلی شي J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. او بل کېدی شي په دې ډول دنه پوښتنه وشي Quelle est votre date de naissance؟ Quelle est votre date de naissance؟ یعنی ستاسو د زیږېدنې نیټه څه دی؟ تاسو په کوم کال زیږېدلي یاست؟ په کوم ورځ، په کوم میاشت، په کوم کال؟ چې فکر مو وي په فرانسه کې په فرانسوي ژبه کې لومړی ورځ، بیا میاشت او بیا هم کال ویل کیږي په دې ډول Premier janvier 2000، یعنی د لومړی تاریخ د جنوري په د 2000 کال. نو همدې ډول تاسې کولی شئ خپل عمر په دې ځای کې ولیکئ او ورته یې ووایئ. مننه چې تر دې ځایه راسره وئ. انشاءالله د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.